إلا صلاتي ما خليها دلمانزه زده کړه يا حياتي ودنيتي فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. درنو او معززو دوستانو، اوس راځو د لمانځه د ترتیب شروع ته. هر کله چې یو مسلمان ورور وغواړي چې لمونځ وکړي، نو د هغه لمانځه څخه د مخته شرایطو ادا کېدلو وروسته، مثلا چې په اوداسه باندې به وي، بدن به یې پاک وي، جامه به یې پاکه وي، هغه ځای چې دی لمونځ ورباندې کوي دا به پاک وي، مخ پر قبله باندې به درېږي او لباس به یې اغوستی وي، عورت به یې پټ وي. نو اول وار به دی نیت کوي. نیت د مثال په توګه موږ او تاسو دا فرض کو چې د سهار اول 2 رکعاته سنت او یا 2 رکعاته فرض دی ادا کوي. نو نیت په لغت کې قصد او ارادې ته ویل کیږي. چې یو څوک د یو کار کولو اراده وکړي، و دغه ته نیت ویل کیږي. مثلا یو سړی د کوره څخه راوځي، د خپلې دوکاندارۍ نیت لري. دا دی چې قصد او اراده یې کړې ده، د کوره څخه راوځي و خپلې دوکاندارۍ ته ځي، و دغه ته نیت ویل کیږي. نیت اصلا د زړه شی دی دوستانو. په دې کې دا زموږ او تاسو خلک یو غلط فهمي کوي، هغه دا چې په خوله باندې الفاظ وایي، البته زړه او دماغ یې په بل شي کې مشغوله یي. دا یو غلطي ده دوستانو. اصلي مهم شی دا دی چې سړی زړه او دماغ متوجه کړي. مثلا د سهار لمونځ کوي 2 رکعاته سنت، نو دی په د دماغ کې هم متوجه وي او په زړه کې متوجه وي چې د سهار وخت دی او د 2 رکعاته سنت څه کوم، فرض نه دي. او بیا چې فرض کوي، په زړه او په دماغ کې دی ورسره پوه وي، متوجه وي چې دا هغه فرضونه زه کوم. نیت اصلا د زړه شی دی. خو په ژبه باندې الفاظ ویل فقهای کرامو احسن بللی دي، د دې دپاره چې وسوسه د ده څخه لیرې سي او دی مطمئنه سي چې ما نیت وکړي. که نه اصلا اصلي نیت هغه د زړه شی دی. نو اوس راځو نیت درته ښیم. مثلا کله چې دی مخ پر قبله ودرېدی، جامې یې ښه پاکې سوتره دي، کامل اودس یې تازه کړی دی او برابر ودې ته ولاړ دی چې اوس دی لمونځ شروع کړي. نو الفاظ به داسې الفاظ وایي: نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته سنت د دغه حاضر وخت د سهار، خاص الله تعالی ره مخ مې دی و طرف ته د کعبة الله شریفې. الله اکبر که چیرې فرض وي او په امام پسې ولاړ وي، بیا دا الفاظ هم ورسره ویل کېږي. اقتدا مې ده په دغه حاضر امام پسې. الله اکبر. ما مخکې تاسو ته عرض وکړي، دا خبرې وارې بیا تکراروم چې اصلا نیت د زړه شی دی. که په خوله باندې ونه ویل سي، په زړه کې سړی دغه فکر او دغه په دماغ کې راوګرځوي چې زه لمونځ کوم، د دغه وخته کوم، 2 رکعته کوم، سنت کوم یا فرض کوم یا واجب یا نفل کوم، دغه د زړه اراده و قصد کافي دی. خو که په ژبه باندې وویل سي دغه الفاظ یا دې ته ورته الفاظ چې دغه مقصد پکښې کې ادا سي چې زه لمونځ کوم او الله تعالی ته یې کوم، بل چاته نه، او فرض کوم، سنت کوم یا واجب کوم، 2 رکعتونه کوم، نو دغه بس دغه نیت کافي دی. دوهم الله اکبر به وایي. دا زموږ په د لمانځه د زده کړې په سلسله کې دا شی ډېر مهم دی چې د الفاظو تلفظ باید سړی سم کړي. الله اکبر. اوس دوستانو دغه تکبیر که چیرې سړی صحیح ادا کړي، لمونځ یې شروع سو، او که د تکبیر تلفظ یې غلط وي، نو دا لمونځ یې د سره شروع سوی لا هم نه دی. دی بیچاره خوا دې رکوع کوي، سجده کوي، پورته کښته کېږي، لمونځ کوي، لیکن لمونځ یې لمونځ نه دی. ولې شروع یې نه ده سوې؟ اوس مثلا چې سړی د دروازې قلف خلاص نه کړي، کله سړی داخلېدلی سي، دی یې قلف نه دی خلاص کړي، هغه دغه تکبیر تحریمه دی. حدیث شریف کې د الله رسول فرمایي: مفتاح الصلاة التکبیر. د لمانځه کلي هغه تکبیر دی. الله اکبر. ترجمه یې دا ده: الله تر هر شي لوی دی. الله اکبر. الله تر هر شي لوی دی، تر هر چا لوی دی. دغه ترجمه ده، د یاده یې مه باسي. او تلفظ الله اکبر
نه به د حمزه کشی چې الله اکبر ووایه، نه به د اکبر حمزه کشی چې الله اکبر دا دوه، نه به د اکبر با کشی چې اکبر، او نه به دغه د اکبر حمزه ورکوي، مثلا الله اکبر الله اکبر. غرض دا چې دغه لږ نه کې معمولي غلطي که په تکبیر کې راغلل لمونځ د سره شروع نه دی، او که په مابینځ کې په تکبیر کې دغه ډول غلطي راسي لمونځ په فاسدېږي. څونه مهمه مسله ده زما ورونو. نو کوشش وکړئ چې د الله اکبر تلفظ سم کړي، د ځانه سره ډېر ډېر وار ووایاست الله اکبر الله اکبر. حمزه د لام سره فورا وجنګوي، او بیا د الله د لام ډک ویل کیږي. الله اکبر ام نه دیسي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا ګرد غلط دي دوستانو. په دې هیله چې تاسو به په دغه درس سر خلاصوي وي. په لمانځه کې شروع ده او تر ټولو مهم درس دی. ښه تلفظ یې داسې دی الله اکبر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم الإسلام